محترمه اوله ستونزه خو دا ده چې کله یو سړی د حج اراده لري پیسې پیدا کړي وي خو حج ته نه ځي ولې رواجونه نشي پوره کولی نو خو د مسلمان له حج رامعطل سو دویم چې د سره سي تاوان دا د یو مسلمان غواړي چې خپل ورور ته زوی ته دوستي او جوړ کړي خدای رواجونه نشي پوره کولی هغه زوی له دوستي څخه محروم سو هغه له نکاح څخه محروم سو کله چې له نکاح څخه محروم سو امکان لري چې هغه فساد خواته ولاړ سي اخلاق خراب سي او بل دا ده چې دا په لوی مشکل یې دا ده چې کله چې په خلکو کې خیخي ودونه یا حجونه او عمرې پر اصلي طریقه باندې برابر نه وي نو د موږ دغه ځوانان په دغه ستړیا کې وي کله به ترکیه ته روانې په دریابو کې به مړه کېږي کله به ایران ته روانې سره سي پر مرز باندې به وژل کېږي کله به الته سره بلاسي حکومتونه پاسپورټونه او ویزې جنې چري ولې خو موږ دلته رواجونه پر کوو چې کله دا رواجونه له مابین څخه خدار سي دا به ګټ سي د ځوانانو ژوند به په امن سي فساد به له مابین ولاړ سي هغه خوندې سي هغه بې نکاح فاته دي هغه به نکاح باندې سي هغه ځوانان سي بې نکاح ودي هغه به په نکاح سي په مابین کې به الله پاک په اسلامي معاشره کې نسل پیدا کړي د نسل بقا به راسي دا ټولې فایدې او بل دا ده چې یو مسلمان باندې چې حج فرض وي او د رواجونه پوره کوي هغه نه لري نو چې نه لري له فرضي حج څخه دا مسلمان پاته ده او بل دا د اقتصاد ته ډېر لوی ضربه ده نو دغه وجه باندې باید دا رواجونه سړی ونه کړي